حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعیو دا مسیلمۃ الکذاب زمانہ و مسیلمۃ الکذاب دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کرے ہو دو کسانو دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کرے ہو یو تے مسیلمۃ الکذاب بھی بلتے اسود عنسی بھی مسیلمۃ الکذاب دا پیغمبر دعوی کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا دریو سو احادیثنا معلومی گی و دا قرآن شریف دا 200 ایتوننا معلومی گی کہ دا رسول اللہ مبارک نا پس نا بیل پیغمبر شتا نراغلی دیو نبراش ختم نبوت عقیدن دا ابو مسلم خولانی پا یمن کیو او دا دی مسیلمۃ الکذاب مخالفو نا تا پیغمبر نے پیغمبر خو محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمۃ الکذاب تا چوی دا ابو مسلم خولانی سر وقوٹ سڑینو دا یو قوم مشرو وی ابو مسلم خولانی ستا دا علاقیق سڑی دے ستا دا وطن انسان دے او ستا نمانی ستا نبوت او پیغمبری نمانی اگر آوس وی تا دا ما پیغمبری نمانی وی نا تا پیغمبر خونے اللہ میں یو دی ما پی ایمان روڑا دے او پیغمبر دا ما محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم بل نمان او دا اگا انسانو اگا انسان چی دا پخپل ایمان روڑو باندے چی دے کلا مسلمان شو او دا ایمان روڑو نو پا ایمان خپل کلک او پختہ والار ویزا پیغمبر ایمان ستاسو دا کلیم تمانا پی جانے وی خد پی جانم چی تدرو جانے تو پیغمبر نے پیغمبر محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم ودا سے سزا بدر کما چی یاد باوساتے سچے دے خواہ خیکاؤں مسیلمۃ الکذاب خلق تخی خپل طاقت اور بلک سنکی نمرود اور بلکلے دنیا را جمع شوا دا سڑے ما پیغمبر نمانی دا ابو مسلم خولانی او تاسو گورے زنن اور تورچو مسوزوں میں دے راوستوی دے اور تر غرزوں میں کلب میں غرزے بختم نبوت پا عقیدہ چیز قربان شم او ٹکڑی ٹکڑی شم نزبد اخپل خپل مبارک پیغمبر غیگی لرسے گا پروانش چی اورتے سنگ دے غرزاؤں ندوے اللہ اکبر اورتے ورشغال کا اللہ پہ اور گلے گلزار کا سنگ چی پہ ابراہیم علیہ السلام نمرود اورتا غرزاؤں اللہ اورتوے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم یا اورا پہ ابراہیم یخشا خو سلاما معتدل یخ چریر یخم نی کی دا یخنین دل تکلیف ملوش معتدل اور پہ یخ شو معتدل شو اور مل شو ابو مسلم خولانی تین ایک بار رہو مسیلمۃ الکذاب خیار و پویشو اغوے چے کدل بلا سزا ورکم نو پتو لگے دا دتا نقصان نور کئی راشد وطن نیو باسا گری دا خلق طول زمان مخالف کی گی وی بس نور دتا سنویم خدا چے کم پیغمبر باندی دی ایمان روڑی دا وطن تزا لا جلال مدینہ منوری تو رسید اس دے زمانہ کیا خوب پیادہ مدلوے خدا پاک مسیلمہ بیا مردار کردے چه وہ رسید مدینہ منوری تو مسجد نبوی تو رسید نو علتے اخپل بستارا گوڑی موڑی کے خودلی استن تو درید منزے کاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیرا غیغا پیرا تیر شو خدا خبر دیر ازیاد مشورہ شوی وا چه مسیلمۃ الکذاب یو سڑی اور تا غرزولے دے اور پہ اللہ گلے گلزار جوڑ کردے دے اور ندے سوازولے دا ختم نبوت پا قیدہ دے چه ادرے دا ستنی تیمونس کا وزت عمر اولید اغو پی جن چلا دا یمن دے دار علاقے خلق پی جن دے لکے گی اس کا دلتے یو پنجابی راگے دلتے تیمونس کا تاسے ٹول پی جنے چلا پنجاب یا دا بلوچستان دے یا دا سندھ دے دا اخپل علاقے خلق پی جن دے لکے گی دا دا سواد تے دا دا اشناغر دے پتہ لگی نو اگا اوپے جن چی دا خدا یمن دے نو اگا و تاو در تیورے گردن تپوس کوم چی دا مسیلمۃ الکذاب یو ساڑی اورتا غرزولے دے چی دا حقیقت تے کہ گپ تے نو دے ابو مسلم خولانی چی کل سلامو گرداو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی وی علکت دا یمنی ویو مسافری ویو کل راغلی دا یمننا بس دارا روان شو مسترور سیدم یر منگا وریدلی دی چی پا یمن کے مسیلمۃ الکذاب دا دروغ پیغمبر دعوی چے کڑے وا اگه یو سړی اور ته غرزولې دی اگه سړی اور نه دی سوځولې اور په یخ شوی دی دا حقیقت ته کدا اسچا دروغ پروپاګاندا کړی دی اخوم دی په خپل دی کنه ابو مسلم خولانی اگه یو بالکل دا حقیقت بالکل اور ته غرزاو او اور په الله ګلې ګلزار کا وی تا غ سړی لیدې دې ته پیژنې
وی او صاحب اصلی پیجنم ستا مخ کی ولاړ دی تا ته مخامخ ولاړ دی وی تی وی او زی ورته غرزولم ما ته وی په ما ایمان راوړه ما وی پته ایمان نه راوړم ایمان بابا محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم داغه نه پس بل پیغمبر نشتا ورته غرزولم اور په ما ګولې گلزار کا د مټیونه و حضرت ابوبکر صدیق له بوته حضرت ابوبکر دغه خلیفہ د مسلمانانو وته ابوبکر یو سړی د تنخم وی څوک وی هغه سړی د تخیمه چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی څنګه ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو او اور اونس وځاو دقه رنګې د پیغمبر یو امتیم مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی اور په الله ګلې ګلزار کړی دی وی کم دی وی دا ما سره چې ولاړ سړی دی ان ینصرکم فلا غالب لکم اللہ قرآن شریف کی فرمائی اخکارا کئی اللہ پاک کہ اللہ تاسو سر کلم مدد کئی او اکی در سرا سوک نشتا کہ دا اللہ پا مقابلہ کے ادری گی سوک نشتا کہ ستا دا پاسشی سوک نشتا کہ تا ختم کی سوک نشتا کہ تا مغلوب کی اللہ قرآن شریف کی فرمائی